یاره بس رښتیا درته ووایم کار سر خوړلی دی او ټیک ټاک زنده‌باد. کتونکو دا نوید بای دی او ډېره مینه یو خو زه به ووایم چې ډېر فني سړی دی او ډېر ښه میسیج ورکوي د خپلو بچو سره. دا ما په پښتونخوا کې به پیله ځل زه یم چې ولیدل چې ستاسو شانته انسان راپاسي او د خپلو بچو سره یو میسیج ورکوي. بچو نن درته زه یو نصیحت کوم چې عمل هم پې وکړو ټول عمر به کامیابه یې. په ژوند کې به د الله نه علاوه هېچ چا نه هم نه یېرېږئ. لکه دغه زوی دغه لورو دغه ماشومان دغه د کلي ولس دغه چې سبا راغټ شي نو دغه به ټول ټیک ټاکران بیا به بچي څنګه مني. نو بس مړه دا زه څه ووایم دا شوق خبره ده. نو زه خو ښه میسیج ورکوم لکه هر څنګه میسیج چې ته ورکوې او هر څنګه بزرګي اختیار کړي خو ټیک ټاک یې ټیک ټاک دی که نه. دا خو ده چې لکه سبا به ستا زوی ستا به لوري دغه به راغټ شي بیا به سبا هغوی ټیک ټاک یې سازۍ ته بیا منې کړي هغوی به وایي چې تا اوسه پورې موږ همداسې ده همداسې ده مړه. بس زه دا وایم که نه چې زه یې سم نشم ویلی دې باره کې دا بال به زه پرېږدم. استاجي دا والا پیسې والکه دا لوټ خو دې جیلي راکوراله ولا الله بنده دا 75 روپو نه لوټ راوتې دی سړیا. دا قدی اعظم درته نه ښکاري. ها د قدی اعظم سره دې بلې زنانې تصویر ولې دی لا دا څوک ده؟ دا د قدی اعظم خور ده که نه. خو دا بل سړی ورسره څوک دی؟ دا قومي شاعر علامه اقبال دی که نه. خو دا بل بابا ورسره څوک دی؟ دا ستا نیکه دی. دا یې پیسې اکا دا وخت سره کمونګه. ستاسو د هغه بچنګي خبره به وکړم چې د وړو مور به خیر دی دې ویډیو نه خبرېږي. همداسې خبره ده. داسې چل دی چې موږ اوس هغه ځای ته تللي وو چې هلته واپسي نه شي کېدی. ولې موږ کشتیان یې سوځولي دي. مزدوري کوو د کور لین چلو خو بس اوس شوق دی. نو اوس دا دی اوس تاسو راغی چې داسې راشه لږ یو دوه خبرې وکړه نو کار سر خوري لګیا دی او تاسو سره ولاړ. इलामा अबू अहमद मुतवक्कर मनपसंद शादी सोतन का रोग रिश्ता घर में चलकर खुद आए जादू टोना जायदाद का मसला अभी राब्ता करें +923011995000. شروع کوم په نوم د خدای چې ډېر زیات بخونکی او مهربان قدرمند ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جندیش نغر ټي وي. راغلی یم پېښور ته او په پېښور کې دغه ما مې سه ولاړ یم او یو ټیلنټډ سړی دی چې د خپلو بچو سره ویډیوګانې سازوي. تاسو په ټیک ټاک باندې کتلی ډېر وایرل انسان دی. هغوی نه به یو څو تپوسونه کوو. نن هم د پروګرام اخمه برخه دوی ته وربخلې ده. په خپل پروګرام کې ته نوید بای ډېرې مینه او خرکلې او ستړي مه شي ویم. ډېره مهرباني ډېره مهرباني. نوید بای دا راته څرګنده کړه دې کتونکو ته ووایه چې تاسو ویډیوګانې ټیک ټاک ته د کله نه شروع کړئ او په کوم خیال هم شروع کړئ؟ مړه بس دا داسې چلو چې زما ټیک ټاک سره لږ لږ جراثیم انسان کی که نه نو شوق مې و خو لکه د کور د سایډ لږ شرمېدم نو بس یو خورۍ مې راغ وغیره آئی ڈی جوړه کوي ما مې داسې باب لوډ کې بس رفته شوق مې ورسره پیدا شوی و نو بس په مزه کار مې کولو نو الله پاک عزت راکړو محنت مې وکړو نو شکر دی دا لږ ټک ټک فالوور هم شته دی او خلک هم هر چېرته د عزت په نظر ګوري. نوید بای تاسو راته دا څرګنده کړئ چې تاسو خپل کنټینټ چې کوم دی دا د بچو سره راځئ یو ښه میسیج ورکوئ نو دغه بچو سره ویډیو په کوم خیال باندې سازوئ چې یاره د معاشرې ته څه میسیج ورکوئ تاسو؟ یاره زه دا ویم که نه زما خپله ذاتي رای دا ده چې لکه خپل بچي انسان داسې چې د ډب لاندې مي او ښه ویډیوګانې جوړو چې لکه دا معاشره وګوري چې انسان د بچو له تربیت ورکوي. څنګه زما اکاونټ که څوک هم لاړ تاسو به لیدلی هغې کې فني ویډیوګانې هم شته او اخلاقي ویډیوګانې اسلامي ویډیوګانې هم شته نو زه کوشش کوم چې خپل مینوال چې څه غواړي هغه ور وړاندې کړمه. لکه لږ په قلاره که دلته په انټرویو کې خو صرف ستاسو آواز راځي. خیر ده نوید بای دا به راته څرګنده کوي چې کله ناکله سړی ویډیوګانې سازي یا د وړو د مور سره ناست وي د خپلو بچو ویډیوګانې خپلې ویډیوګانې ودخوي
داسې اکثر شوي چې وړو مور درته ویل چېرې دا هم څه په قهر ځان د مولا اخته کړی دی چېرته صحیح کار روزګار به هم کولی یاره زما دا ورور بی دی که نه دا لالې نورزاده دې ته خو خدای شته زما پروالا ډېرې خیرې کوي خو زه خدای خراب کړی یم او دې سړي خراب کړی یم نو هغه وایي ته کار روزګار نه کوي او په دې ویډیوګانو خو دا شوق دی که نه پنجابیان څنګه وایي چې شوق د ملي کوي نه نو بس والله سوري لاندې رشکو درو چرته هم چې موقع میلاوه شو به ډز ویډیو جوړه کړه لکه دغه زوی دغه لور دغه ماشومان دغه د کلي ولس دغه چې سبا راغټ شي نو دغه به ټول ټیک ټاکران بیا به بچي څنګه مني نو بس مړه دا زه څه ووایم دا شوق خبره ده نو زه خو ښه میسیج ورکوم لکه هر څنګه میسیج چې ته ورکې او ښار څنګه بزرګي اختیار کړي خو ټیک ټاک ټیک ټاک دی که نه دا خو ده چې لکه سبا به ستا زوی ستا به لوري دغه به راغټ شي بیا به سبا هغوی ټیک ټاک سازۍ ته بیا منې کړي هغوی به وایي چې تا اوسه پورې موږ بالکل همداسې ده همداسې ده مړه بس زه دا وایم که نه چې زه یې سم نشم ویلی دې باره کې دا بال به زه پرېږدم ستاسو د هغه بچنګي خبره به وکړم چې د وړو مور به خیر دی دې ویډیو نه همداسې خبره ده نو زه وایم چې تاسو ډېر ښه میسیج ورکوئ او خدای هم کامیاب کا خو دا راته ووایئ چې د یوټیوب یا د ټیک ټاک لاره هم شته دی که نه او چې زمونږ یوټیوب لاره هم شته دی شاجي واینز باندې یو وړوکی شانتې چینل دی خپلو بچو سره یې بس محدود کار کوو ولې ټیم نشته که نه رشکم چلو مزدور کار هم یو نو ورکوټې غوندې چینل دی یو ورځ هفته کې یو ویډیو اپلوډ کوو داسې وي اکثر لکه دونه غربت او دونه مهنګایي ده چې سړی بچو له رزق پیدا کړي که دلته ټیک ټاک له وخت ورکړي که نه نو په هفته کې څونه ویډیوګانې تاسو اپلوډ کوئ یاره بس رښتیا درته ووایم کار سر خوړلی دی او ټیک ټاک زنده‌باد کتونکو دا نوید بای دی او ډېره مینه یو خو زه به ووایم چې ډېر فني سړی دی او ډېر ښه میسیج ورکوي د خپلو بچو سره دا ما په پښتونخوا کې به پیله ځل زه یم چې ولیدل چې ستاسو شانتې انسان راپاسي او د خپلو بچو سره یو میسیج ورکوي نو داسې څوک شته دی چې ستاسو په شا باندې لاس کېږدي یا داسې چا څوک چې هغوی تاسو ځان سره کی او تاسو هغه کومه خصمانه چې کومه د بچو ده یا سکول پالنه یا بل څه نو تاسو که دغه ټیک ټاک یا یوټیوب له توجه ورکړئ که څوک هم په شا لاس کېږدي تابعدار وئ نو کوشش وکړو چې داسې څوک پیدا شي خو فلحال حالات داسې نه دي جوړ کړي چې یار راشه کار کوه موږ سره کوه خیر دی په څه مارجن باندې کوه خیر دی څه به تالې څه به خو داسې څه فلحال چا ریسپونس نه دی ورکړی نو ډېره سمه ده خپلو کتونکو فالوور ته به څه میسیج ورکوئ بس دا میسیج به ورکوم چې بس تاسو څنګه دی لږ وخت کې زما حوصله افزایي وکړه بس همداسې لږ په دې یوټیوب هم دا لاره خو مې درته وښیده ده شاجي واینس په دې لږ غوندې سپورټ یو دیکه پکار ده نو انشاءالله بیا به نوید شاه به په رشکه کې نه په ټوډي کې به ګرځي تاسو سره ډېره کمزوره رشکه ده او دغه رشکه باندې چې مثال کې تاسو د کور منډې تړلې او هلې ځلې هم دي که نه او ټیک ټاک هم وخت ورکوئ نو زه یم چې کم از کم داسې وکړئ چې په دې انټرویو په واسطه باندې زه تاسو ته دا وایم چې دغه خپل کار ته کار ووایي دا ټیک ټاک چې کوم دی دا عرضي طور باندې یو فني دغه دی نو زه یم چې کم از کم تاسو خپل کار خپل روزګار ته کار ووایي او دغې نه راوځئ داسې چل دی چې موږ اوس هغه ځای ته تللي چې هلته واپسي نشه کېدی ولې موږ کشتیانې سوځولي دي مزدوري کوو د کور لین چلو خو بس اوس شوق دی نو اوس دا دی اوس تاسو راغئ چې داسې راشه لږ یو دوه خبرې وکړه نو کار سر خوري لګیا دی او تاسو سره ولاړ ډېره سمه ده ډېره سمه ده ډېر زیات ښه اخلاق او ښه انداز خدای پاک ورکړی دی نوید بای له او موږ یې اپریشیټ کوو ولې چې چېرته د معاشرې بدوالی یا کومه خامي چې کومه دی هغه کتونکو ته نه څرګنده کړې ټول عمر یې ښه میسیج ورکړی چېرته چې مویخات خوشحال آباد اوسئ د بل پروګرام پورې خپل ورور کاشف له ورکړي اجازت د لوی الله په امان